دوستانو د نور کله په شان نن در سره بیا یو ډیر دردونکې خبر شریکوم چې د 15 کالو جینۍ سره د کلي یو هلک په زوره زنا کړې ده. دغه واقعه په پنجاب کې رامخې ته شوې ده چې اوس زموږ له مخې تیره شوه چې حمزه هلک د یوې ګاونډۍ جینۍ سره په زوره جنسي زیاتې کړې دی. دغه ټول معلومات در سره ویډیو کې شریکوم، موږ سره تر اخره پورې پاتې شي چې د ټولو معلوماتو نه خبر شي. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو، په پنجاب علاقه کې دغه واقعه رامخې ته شوې ده چې د یو 15 کلنې جینۍ سره یو ظالم په زوره جنسي زیاتې کړې دی. د هلک خلاف FIR هم شوی دی. دغه هلک چې نوم یې حمزه دی او د یوې غریبې جینۍ سره یې په زوره زنا کړې ده. دغه واقعه څنګه رامخې ته شوې ده له ټولو حقیقت نه مو خبروم. د جینۍ مور په خپل بیان کې ویلي چې زما لور یې په زوره باندې کمرې ته دننه کړې وه او د 1 غنټې پورې ورسره دغسې ناروا کار کړی دی. جینۍ ټول حقیقت بیانوي او وایي چې زه د هلک خور چې مهوش نوم یې دی هغې په زوره کور ته دننه کړم او حمزه زه کمرې ته راښکلم او مهوش زما لاسونه او خپې وتړل او بهر لاړله. د کمرې ور یې بند کړو نو حمزه زما سره تقریبا د 1 غنټې پورې دغسې ناروا کار کولو او زما په سر لوپټه نه وه، کپړې مې شلېدلې وې. ما ډېرې چغې ووهلې خو په کلي کې چا هم زما مرسته ونه کړه او زما عزت برباد شو. نو بیا موږ په تاڼه کې FIR وکړو. حمزه پولیسو گرفتار کو خو 2-3 غنټې بعد بیا په ضمانت را خلاص شو او مور یې دا هم ویلي چې مخکې دې هلک لا هم یوې بلې جینۍ سره زنا کړې وه او بیا یې وروسته هغه جینۍ قتل کړه. نو هغوی له حکومت نه مطالبه کوي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او زموږ د تپوس وکړی شي ځکه چې دغه هلک د پردو ترسرو سره دغسې کارونه کوي او بیا وایي چې دا پاگل دی. نو دوستانو، حکومت له پکار دی چې له داسې کسانو مخنیوی وشي او یو سخت قانوني سزا ورکړي شي چې د آینده لپاره بل څوک داسې ونه کړي. نو دوستانو، که وګورئ نو داسې ډېرې واقعګانې دي چې مخې ته راځي خو حکومت په دې خاموشه دی او یا د 100 روپو په لالچ یې بیرته پرېږدي او هغوی بیا دغسې نورو جینکو سره داسې ناروا کارونه کوي. دوستانو، زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.